कितने तेरे पैरों से लिपटे होंगे तूने जब आखिरी खत تا چې زما وروستي لیک ته اور واچوه او پر مځکه دې غورځاوه ورباندې لیکلو الفاظ باید څومره ستا پښې نیولې وې ووایه د کتابونو له پاڼو چې دې وچ سوي ګلونه بېرته غورځول هغه څوک چې سترګو ته ونه درېد چې همدا ګلونه یې درکړي وای دا ضروري وه چې د سترګو څپاند سیند دې کښېنستی او عرب سوی وای له تا سره مینه یو مهمه اړتیا وه خو بیرته درڅخه بېلېدل هم یو ضرورت و دا مهمه وه چې ما او تا باید یو وخت تر خپلو هیلو توافونه کړي وای خو دا هم یوه اړتیا وه چې همدا هیلې مو باید ټوکر ټوکر ماتې کړي وای ځکه ستا د سترګو توپانې سوی دریاب کښېناستو او ارامۍ ته اړتیا درلوده ووایه هیر خو به دې نه وي چې له ما خوارکي دې زړه غلا کړی و او بیا دې د غلا پر دغه مال د خدای د کور نوم کښېښود هیر دې چې ویل دې نوم مې په تسبو یادوې خو له ډاره یې په زوره نسې اخیستی ما ته اوس هم ستا هغه ټولې خبرې او وعدې را یادېږي پوهېږم چې هغه یوازې تشې خبرې وې او زیات وخت تشې خبرې په پښیمانۍ پای ته رسېږي دا مهمه وه چې باید ستا د سترګو توپانې سوی سیند قرار سوی وای پوهېږې زه او ته اوس هم لا هماغه څېرو سره ګرځو هغه زه یم چې وم او هغه ته یې چې وې خو داسې احساس کوم لکه ځان چې چېرته راڅخه پاته سوی وې او پوهېږم له تا دې هم ځان چېرته ورک وې یو وخت مې په مینه کې فریب درکړی و تر اوسه ځان راته په همدې ګناه کافر ښکاري زه لکه ازار وهلی لاروی منزل مې ټاکلی او راته معلوم و خو تر اوسه یې په لټه لالهانده ګرځم زه چې ستا له زړه څخه وتلی یم لار مې ورکه کړې او لا هم پسې ورکېږم خو هغه ورځ چې لار راڅخه ورکه سوه پوه سوم چې په مینه کې دې ورکېدل ضروري و خو باید ورک سم भटकना भी जरूरी था मोहब्बत भी जरूरी थी बिछड़ना भी जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते मगर फिर आरज़ुओं का बिखर
ठहरना भी जरूरी था, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था।